څنګه کولای شو په کم وخت کې زر سبسکرایبر او 4000 واچ ټایم پوره کړو او یوټیوب چینل مو ورځ تر بلې پرمختګ وکړي. السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې لچ روغ او جوړ وای زه فضل باری را نن غواړم تاسو ته هغه ټولې طریقې وښیم چې په کم موده کې زر سبسکرایبر او 4000 واچ ټایم پوره کړئ. خو د هر څه د مخه زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ د نورو ګټورو او ښوونیزو ویډیوګانو څخه بې برخې نشئ. که چا سبسکرایب کړی وي نو نړۍ مننه. ښه، اوس راځو دې ته چې هغه کوم کارونه دي چې په یوټیوب کې ترسره کړو او زموږ ویډیوګانې زیات لیدونکي ولري او خلک وهڅول شي چې زموږ چینل هم ورسره سبسکرایب کړي، یعنی هم لیدونکي زیات شي او هم سبسکرایبر زیات شي. ګرانو دوستانو، ما تاسو ته په تیره ویډیو کې د یوټیوب څخه د پیسو ګټلو او د یوټیوب چینل د مونیټایز کولو په اړه ټول معلومات درکړل. مونیټایز یعنی یوټیوب چینل پیسو ګټلو ته چمتو کول. بیا مو د مونیټایز کولو طریقه هم در وښودله چې موږ باید زر سبسکرایبر او 4000 واچ ټایم پوره کړو چې یوټیوب مو مونیټایز شي، یعنی پیسو ګټلو ته آماده شي. خو اوس غواړم تاسو ته معلومات درکړم چې څنګه کولی شو زر سبسکرایبر او 4000 واچ ټایم په یوه کال دننه کې، یعنی په یو کال نه کمه موده کې پیدا کړو او د یوټیوب څخه پیسې وګټو. نو تاسو دا 5 کارونه حتما وکړئ. اول، ویډیو په ښه کیفیت جوړه کړئ. مهمه نه ده چې تاسو باید اصله او پرمختللې کامره ولرئ. د ویډیو لپاره تاسو دغه موبایل چې تاسو یې لرئ دا هم کافي دی، خو هغه څه چې د ویډیو په کیفیت کې ښه رول لري، یعنی ویډیو کیفیت ښه کولی شي، هغه څه دی؟ هغه لایټنګ دی، یعنی رڼا. تاسو مخ ته باید کافي رڼا وي، نه ډیره زیاته چې مخ مو ځلا وکړي وبریښي، او نه ډیره کمه وي چې تاسو پیکه کې راشئ او ویډیو مو لږ څه خیره راشي. یعنی د رڼا کولی شي تاسو مخ خلکو ته واضح ښکاره کړي. نو د دې لپاره مهمه نه ده چې باید اصله کامره ولرئ، اوریجنل کامره وي. نه، موبایل هم خیر ډیر بدل موبایل نه وي د پخواني موبایلونه، خو اوس خو موبایلونو کامرې مو اوس ښې شوي دي، کولی شئ د موبایل نه استفاده وکړئ. او بل غږ ته مو هم متوجه شئ چې صاف راشي او خلک سم پې پوه شي، ځکه غږ هم ډیر مهم دی. په غږ باندې څوک پوه شي، غږ واضح وي چې دغه کس څه وایي. که تا په غږ باندې څوک پوه نه شي، خوښې نه شي، حتی کیدای شي تا ویډیو نه تیر شي او ترې نه ووځي. دویم، ښه ټایټل یا عنوان انتخاب کړئ. یعنی ښه عنوان یا ټایټل عنوان ته وایي. کله چې تاسو یوټیوب ته ویډیو پورته کوئ نو یو ښه او د ویډیو اړوند یو ټایټل ورته انتخاب کړئ. ښه ټایټل دا معنا چې لیدونکي وکولی شي په اسانۍ سره پرې پوه شي او دې ته یې مجبور کړي چې ستاسو ویډیوګانې وګوري. ځکه هر څوک چې یوه ویډیو ګوري لومړی ټایټل ته ګوري. که یې ټایټل خوښ نه شو او خوند یې ور نه کړ یا سم پرې پوه نه شول نو کیدای شي ستا ویډیوګانې ونه ګوري، یعنی بیخي کلیک پرې ونه کړي، ځکه ټایټل کې داسې څه ده ونه لیدل چې هغه دی جذب کړي او دا وګوري. دریم، په ډسکریپشن کې د ویډیو اړوند خبرې وکړئ او لږ نور معلومات هم ور اضافه کړئ. مثلا همغه عنوان یا ټایټل چې تاسو لیکلی هغه په بل شکل هم په ډسکریپشن کې لیکلی شئ او د همغه موضوع په اړه هم معلومات ورکړئ چې تاسو ویډیو پې جوړه کړې ده. او هغه موضوع چې په ټایټل کې مو لیکلې هغه خبرې په مختلفو بڼو ډېرې پکې یادې کړئ. مثلا تاسو یوه ویډیو د قابلي پلو په اړه جوړوئ او غواړئ خلکو ته پخلی ور زده کړئ، نو تاسو په ډسکریپشن کې د قابلي پلو ډېره یادونه وکړئ. په ټوله جمله کې قابلي پلو څنګه پخیږي، که مو قابلي پلو په داسې کېږي، قابلي پلو دا رقم دی، قابلي پلو ده، یعنی قابلي پلو تا ډېر پکې یاد کړلو. دا کولی شي خلکو سره په سرچ کې مرسته وکړي او تا ویډیو د قابلي پلو طریقه پیدا کړي. د قابلي پلو لټوي، هلته به تا ویډیو مخې ته ورشي. اوس مو وپېژندلو ډسکریپشن ګټه څه شی ده. بل څلورم، ویډیو ته مو یو ښه ټمنیل جوړ کړئ. دوستانو، ټمنیل هم ډېر 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 مهم دی. ښه ټمنیل دا معنا چې خلک دې ته وهڅول شي چې خامخا ستا ویډیو وګوري. یعنی یو ښه ټمنیل خلک جذبوي او خلک دې ته اړ کوي چې ستا ویډیوګانې وګوري. ټمنیل کې باید یوه داسې لیکنه وشي چې خلکو ته ډېره جالبه وي. خو هو، دا لیکنه باید د موضوع اړوند لیکنه وي او د لیکنې ترڅنګ د موضوع مطابق کولی شئ زړه راښکونکی عکس هم ور اضافه کړئ او خلک پوه شي چې دا ویډیو خو والا ښه ویډیو ده، ته وا چې په دې کې نور څه شی دي. ځکه چې دی عکس ته وګوري او هغه لیکنې ته وګوري نو باید دا کس جذب کړي او دې ته یې اړ کړي چې په همدغه ویډیو باندې کلیک وکړي. نو ځکه په دې ټمنیل کې عکس او لیکنه
ډیره مهمه ده. مهمه نه ده چې حتما به عکس وي، که عکس نه و لیکنه هم ډیره جذابه او ډیره د موضوع مطابق وي. داسې نه چې په لیکنه کې یو څه ولیکئ په ویډیو کې بل څه وي، ځکه بیا تاسو ته توان کوي، ځکه چې هغه کس دا کلیک کړي او موضوع د هغه څه په اړه نه وي نو دا د ویډیو نه وځي. کله چې تا ویډیو په نیمایي کې یا په کمه موده کې په څو ثانیو کې ایسته شي، یو څوک ترې هغه لرې کړي نو دا تا یوټیوب ته ډېر تاوان کوي، ځکه د یوټیوب الګوریتم تا ویډیوګانو بیا مخته نه وړي. بیا الګوریتم یوټیوب هم په دې پوهېږي چې والا دا چندان ویډیوګانو نه جوړوي، دا څنګه خلک ورشي او بېرته ترېنه ووځي. نو دا هم یو نوی درس وي تاسو دپاره. او پنځم، ټاک کول. هغه موضوعات چې تاسو د ویډیو سره ورته ولري هغه ټاک کړئ. مثلا تاسو د ویډیو چې دا د قابلي پلو د پخولو په اړه ده، تاسو به دا خبرې ټاک کړئ. څنګه قابلي پلو پوخ کړو، بیا به ولیکئ د قابلي پلو د پخولو طریقه، بیا به ولیکئ قابلي پلو څنګه پخیږي. یعنی دغه موضوعات تاسو په مختلفو شکلونو ولیکئ، ټاګ یې کړئ مختلفو، ځکه یو څوک چې د قابلي پلو په اړه معلومات سرچ کوي هغه داسې نه لیکي چې قابلي پلو څنګه پخیږي. شاید یو کس ولیکي چې قابلي پلو څنګه پخیږي، بل کس شاید ولیکي د قابلي پلو د پخولو طریقه، شاید بل کس بل څه ولیکي. نو چې دا موضوعات ټول ټاک کړي وي نو په همدې کې که یو هم هغه نفر یا هغه کس په سرچ کې ولیکي د تا ویډیو به مخې ته ورشي. نو اوس د ټاک په اړه به هم دا تاسو پوه شوئ چې ټاک کول یعنې څومره مهم دي. یا تاسو ویډیو مثلا د یو بل شو په اړه ده چې درته وښیم، یا د یوټیوب د زده کړې په اړه چاته یوټیوب ور زده کوئ، د یوټیوب څخه څنګه پیسې وګټو، هلته به ورته ولیکئ په ټاک کې چې د یوټیوب څخه څنګه پیسې وګټو. بل به ولیکئ څنګه کولی شو د یوټیوب څخه پیسې وګټو. بل به ولیکئ د یوټیوب څخه څنګه کولی شو ډالر وګټو. دا موضوعات ورسره ولیکئ. کله چې بل کس په سرچ کې یو څه ولیکي او هغه شی تا په ټاک کې لګولی وي که نه، نو د تا د ویډیو به هغه کس ته ورشي. که بیا هم کومه پوښتنه لرئ سم پوه شوي نه یې نو په کومنټ کې کولی شئ کومنټ وکړئ، پوښتنه وکړئ او زه به تاسو ته حتما ځواب درکړم. دا چې څنګه وکولی شو یوټیوب ته ویډیو پورته کړو، یو ښه ټایټل انتخاب کړو او یو ښه ټمنیل جوړ کړو، نو زه په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته د ټاک په اړه معلومات درکړم چې ټاک څنګه لګول کېږي، ځکه ډېر مهم دی تاسو ته همدا د معلومات درکړل څومره مهم و ټاک. په سرچ کې د خلکو سره مرسته کوي او ټمنیل څومره مهم و، ټمنیل هم مرسته کوي. نو تاسو ته به د ټمنیل طریقه هم در زده کړم، ټمنیل څه رقم جوړېږي، په کومو پروګرامونو کې، په کوم اپلیکیشن کې جوړېږي، په کوم نرم افزار کې جوړېږي. د په اړه هم تاسو ته معلومات درکړم. شاید تاسو کې ډېری داسې کسان وي چې ټمنیل نه پېژني، ټمنیل. نو بل د ټایټل په اړه معلومات درکړم. د ټولو په اړه به زه یوه ویډیو جوړه کړم. د ما راتلونکي ویډیو به د همدغه شیانو په اړه وي، د ټاک، ټمنیل، عنوان، ډسکریپشن، د همدغه 5 شیانو په اړه چې ما د وخت یادونه وکړه دې په اړه به وي. که چینل مو سبسکرایب کړلو نو راتلونکي ویډیو به له لاسه ورنه کړئ. نو چینل حتما سبسکرایب کړئ چې د ما راتلونکي ویډیوګانې هم وګورئ او د لاسه یې ورنه کړئ. د الله په امان، ښه وخت.